أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظیم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 199 شروع کو. په دغه درس کې به مو تاسې الحمدلله نن څلورمه سپاره شروع کو د سوره آل عمران آیات نمبر 93 ترجمه او تفسیر به وکړو. 93 نه 92 الحمدلله درې سپارې ترجمه وشوه. دا نن څلورمه سپاره شروع کوو. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دا باقي شپږو سپارو ترجمه تفسیر هم وکړو او الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق هم ورنصیب کړي، ځکه د الله کلام د الله پیغام نه صرف ځان خبرول نه دي، بلکې یو حق دا هم ده چې دا زده کړې او په ده باندې عمل شروع کړې. لن تنالوا البر، هیڅ کله به تاسې ته ونه رسیږي هغه کمال د نیکي حتی تر هغه وخته پورې تنفقو چې تاسې خرچ نه کوئ یا تاسې خرچه ونه کوئ مما تحبون د هغه څه نه چې تاسو ته ډېر خواږه دي یا تاسو ته ډېر نږدې دي یا تاسو ډېر ورسره محبت کوئ. وما تنفقو او هر هغه څه چې تاسې خرچه کوئ من شیء د یو څیز څخه فإن الله بېشکه الله چې د به علیم په هغه باندې ښه پوه دی، ښه خبردار دی. نن دا ترجمه چې موږ تاسې وکړه دغه آیات د مخکیني آیات سره څه تعلق دی؟ که بېګا تاسې سوچ کړی وي الله پاک کفارو ته ووی چې تاسې دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي او دا هم بیا ایما پاره څه کوئ خرچه کوئ، خو دا بیا تاسو ته په درد نه لګېږي هغې دنیا کې. ویلې چې تاسې هغې دنیا کې ایمان را نه وړه، چې ایمان دې را نه وړه بیا چې ورته مړ شوې بیا به ته ډېر ارمانونه کوې، تا صدقو ارمان به دې وي، دا به وکړم ما به وکړم، خو بیا هغه به په درد نه لګېږي. نو په دغه آیات کې الله پاک مسلمانانو ته ترغیب ورکوي، مسلمانانو ته داسې ترغیب ورکوي چې تاسې چې کوم څیز خرچه کوئ ما په لیارې کې صدقه وباسئ، زکات وباسئ، سرسایه وباسئ، خیرات کوئ، دا به هله قابل قبول وي چې تاسې هغه څیز ما دپاره صدقه کوئ چې کوم تاسو ته ډېر خوښ وي. پوه شوئ؟ چې کوم څیز تا ته ډېر محبوب وي هغه د الله دپاره خرچه کړي نو دا ډېر ثواب لري. دا بیا کامله صدقه شوه، دا بیا پوره صدقه شوه. صحیح شه؟ نو دا تعلق شه. دا آیات چې کله نازل شو د صحابهو څه عمل وه؟ صحابه خو ډېر په دین باندې مین خلک وو، دین ته ډېر تیږې ناست وو. کله به چې آیات نازلېده په یو بل به زیري کول، کله به چې نوی حکم نازلېده کوشش به کولو چې ټولو نه اول عمل زه په وکمې. نو دا آیات مبارکه چې کله نازل شه صحابهو عجیبه عجیبه واقعات وکړل. حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته خپله وینځه ډېره ګرانه وه، ډېر محبت یې ورسره کوله، هغه یې د الله په لیاره کې څه کړه؟ ازاده کړه. همداسې حضرت طلحه رضی الله عنه په هغه وخت کې د مدینې په خلکو کې په انصارو کې ډېر مالداره صحابي وه. هغه خپل پیغمبر علیه السلام ته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د خپل باغ ډېر ګران دی او هغه باغ کې ډېر ښکلی کوهي هم وه، خوږې اوبه وې. زموږ پیغمبر علیه السلام هم هغه باغ ته ورتله او اوبه به یې څښلې. نو ویې وې چې یا رسول الله زه دا باغ د الله په لیارې کې څه کوم؟ قرباني کوم، یعنې صدقه کوم. زموږ پیغمبر علیه السلام ورته ووې چې داسې وکړه چې دا خپلو خپلوانو کې څه که تقسیم که، یعنې مناسب همدا خبره ده. نو د صحابي ورته وویل چې یا رسول الله چې څنګه تا خوښه وي
نو هغه خپل دا باغ په ټولو تره زمانو کې دغو ماما زمانو کې وغیره کې څه کا تقسیم کا. او دا شرعي مسله هم ده چې کله هم تاسې صدقه وباسوئ زکات وباسوئ د اول خپلو خپلوانو نه شروع کوئ، ځکه چې هغه اول مالداره شي بیا نور هغه نه لږ لرې بیا هغه نه لږ لرې ناسې نوره پردیو ته. په دغه کې ثواب ډېر ځکه دی چې یوه خو سره رشتهداري وشي، صله رحمي وشي، او بل صدقې ثواب وشي، نو ډبل ثواب درته میلاویږي. زید ابن حارثه رضی الله عنه ده ته خپل آس ډېر ګران و. هغه آس یې راوړه خپل پیغمبر علیه السلام ته چې یا رسول الله زه دا د الله په لیاره کې څه کوم صدقه کوم. نو پیغمبر هغه واس ته نه واخسته، د زوی ته یې ویر کړه اسامه رضی الله عنه. دا زید رضی الله عنه لږ حیران شو چې دا صدقه خو موږ کور ته واپس راغله چې ثواب به شوی وي او که نه. نو پیغمبر علیه السلام ته چې هېڅ خبره نشته، بېغمه شو، تا صدقه څه دی وشوه او پوره ثواب تا ته میلاو شه. همداسې د عمر رضی الله عنه زوی و، هغه ته هم خپله وینځه ډېره ګرانه وه. هغه هم هغه وینځه د الله په لیاره کې څه کړه؟ ازاده کړه. نو دغه آیات مبارکه نه یو څو مسالې معلومیږي چې موږ به کومې صدقې کوو. آیا هغه صدقې چې په موږ فرض واجب دي لکه زکات شه، سرسایه شوه، هغه ته نه مراد دي که همداسې نفلي صدقې مراد دي؟ نو صحیح غوره قول همدا دی چې دغه نه دواړه مراد دي، که فرضي واجب صدقې وي او که نفلي صدقې وي، چې دغو کې به هغه مال صدقه کوي، هغه مال به د الله په لیاره کې وباسي چې کوم تا ته ډېر ګران وي، نو بیا به تا ته پوره ثواب میلاویږي. نو دا آیات چې دی عام دی، هم نفلي صدقو ته شامل دی، هم واجب او فرضو ته شامل دی، یعنی زکات ته. بله خبره دا ته نه معلومیږي چې د الله په لیاره کې به ښه مال وباسې، ټولو نه خراب مال به نه وباسې. لکه مثال خبره بعضې خلکو ته الله پاک مالونه ویر کړي وي، وزې، غواګانې، یو شی بل شی، نو چې د هغه بیکاره مال وي، چې د هغه ګوړه غوا وي یا ړنده غوا وي، هغه صدقه کوي. یا عید قرباني چې شي، چې د کمزوری حیوان وي هغه اخلي. نه، ښه مال واخله، پیسې ډېرې په ویر کا، ځکه الله نه خو چې دعاګانې کوې په عربونو ډالر غواړې، خو چې کله بیا د الله په لیاره کې ویر کوې بیا 1000 افغانۍ نشي وباسلی. نو د الله په لیاره کې غوره مال وباسه چې کوم تا ته ډېر ګران وي، هغه څه کوه؟ صدقه کوه، بیا به تا ته ډېر پوره ثواب میلاویږي. بل آیات مبارکه کې هر یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړلی، تاسې هغه عمده مالونه څه کوئ؟ خرچې کوئ. بله مسله دا ته نه معلومیږي چې صدقې کې به اعتدال کوي. اعتدال مطلب دا چې داسې نه چې تا ته الله پاک 10 کروڑه روپۍ دیر کړي او سبا هغه ټولې خرچه کړي چې ځکه دا ما ته 10 کروڑه ډېرې ګرانې دي، بس دا مې الله لیارې کې وباسلې. نه، دا خو بیا ته خپله سوال ته کېناستې، دومره وباسه چې تا ژوند سره برقرار وي، بچیانو ژوند یې سره برقرار وي، ټول مال به نه خرچه کوي چې سبا ته سوالونه کوي، ځکه سوال خو حرام ده. بله مسله دا معلومیږي چې محبوب څیز به خرچه کوي د الله په لیاره کې، اگر چې هغه لږه وي، پوه شوئ، لږ څیز وي خو چې ښه وي. خراب څیز به همیشه نه خرچه کوي چې بس چې د خراب زکات وي، مثال خبره غوا وي، یا مثال خبره چرختو دکان وي، رختونه خراب وي او وباسي، نه دا به نه کوي. څوک چې هر کال خراب څیز وباسي دا ممنوع ده، دا حرام ده. حسن بصري رحمه الله قول ده د الله په لیاره کې یوه کجوره وباسه، خو په اخلاص سره وباسه، دغه به تا ته ډېر ثواب میلاویږي. د بل مسله دا آیات مبارکه نه معلومیږي چې دا مالونه خو سره مالدار سره دي، یعنې سره مالدار خلکو ته به دا ثوابونه میلاویږي، غریبانانو ته خو به نه میلاویږي، ځکه هغوی ته خو مال شته نه. نه، ضروري نه ده چې تا ته ثواب په مال سره میلاو شي. ذکر دی وکړي، تلاوت د قرآن وکړي، نوافل لمانځونه دی وکړي، نوافل روژې دی ونیسي، نو که هغوی مال نشي خرچه کولی دا کار دی کوي. او مالداره دی داسې نه کوي چې والا بس مال نه وباسم زه به ذکرونه کوم، نه، ذکر به کوي، ماله وباسه. صحیح شه؟ نو الله په لیاره کې خرچې چې کوئ ښه مال وباسوئ، خراب مال ما وباسوئ، نو بیا به تاسو نه الله پاک ډېر راضي کېږي، الله به پوره ثوابونه در کوي. نو اوس به راشو ترجمې ته. لن تنالوا البر، هیڅکله به ونه رسېږي تاسو ته هغه کامله صدقه،
کامل ثواب، کامل نیکي. حتی تنفقو تر هغه وخته پورې چې تاسې خرچه نه کوئ، مما تحبون د هغه څه نه چې تاسو ته ډېر خوښ دي، وما تنفقو او هغه څه چې تاسې خرچه کوئ من شیء د یو څیز نه، فإن الله بس بېشکه الله چې دی به علیم په هغه باندې ښه خبردار دی. نن دپاره همدا بس دی. وما علینا الا البلاغ.